درنو عزتمندو عزیزانو د هر څه د مخه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وبعد عزتمندو حدیث پاک کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم کس چې د مخلوق شکر نو باسي دا د الله شکر نو باسي. د هر څه مخ کې څومره کارونه چې تاسو کړی دي د دې بنسټ په واسطه باندې دا غي موږ منندوی یو. الله سبحانه وتعالى د په دنیا او آخرت کې درته پورا اجر غواړو. الله سبحانه وتعالى د په دنیا او آخرت کې درته اجر درکم. عزتمندو دغه ویب چې کوم زموږ د کلی ته تیر شوی دی ولسته تقریبا 15-14 کال وړاندې د هغې نه راوروسته دلته تاسو ته معلومه ده ډېر انقلابونه راغله، بمباریانې وشوې او څه او څه، خو بهرحال هغه پیپونه څه مات شوي دي. هغې نه بعد په ربړونو باندې وتړو بیا ختم شي، زنګونو والې دي مات دي، اوبه ورته په صحیح طور باندې کورونو ته نه رسېږي، سوچه د اوبه فلج دي. نو خواهش دا دی، غوښتنه او تقاضا دا ده چې په دغې کار کې موږ سره مرسته وکړي. خلک ډېر غریبان دي، د غربت ورباندې ختمه ده. او ستاسو د فضیلت او د عظمت په باره کې دا واقعه درته د امام بخاري صاحب ذکر کوم چې امام بخاري صاحب ذکر کړي عبدالله بن مبارک صاحب ته یو کس راغی، ورته یې وکاله وسو په دې زنګون کې زما زخم د وینه راته روانه ده. عبدالله بن مبارک صاحب دې کس ته یې ته لاړ شه په یو ځای کې وګوره چې هلته د اوبو ضرورت وي، اولته خلک اوبو ته ضرورت لري، اوبو ورته نه هلته کوی وباسه. کله چې د کوی نه اوبه ووتې د زخم وینه به د الله ودرې، الله به د ښه کاندي. هلته چې کله دې کس اوبه ویستې نو الله دا سړی روغ جوړ کړه، د زخم نه یې وینه ودرېده، روغ جوړ سو. نو ستاسو څومره مشکلات دي، پریشانیانې دي، دنیوي دي، اخروي دي، الله به په دغه صدقه باندې صدقه جاریه باندې حل و فصل کا او دنیا آخرت کې ان شاء الله امید ده د الله نه چې الله به تاسو مشکلات حل کا او په دنیا آخرت کې به درته درجه او اجر او ثواب به درته درکا. هر چرته چې یاست خادیات بریالي اوسئ. الله مصباح. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ سره کومک وکړئ د خپل وسع مطابق، ځکه د اوبو مشکل دی ډېر زیات او خلک غریب دي، وسع نه کېږي چې دا پایپونه نوي کاندي او جوړې کاندي، ځکه په ډوډۍ حیران دي. نو پایپ پته واخلي. نو تاسو نه موږ ډېره مننه کوو چې تاسو موږ سره مرسته وکړئ او د زړه د اخلاصه، نو الله به اجر درکاندي په دنیا او په آخرت. والسلام. محترم مسلمانانو ورونو، موږ سره په دغه پیپ کې تاسو نه همکاري غواړو او مرسته غواړو. دغه پیپونه زموږ ټول زنګ خراب کړي دي او موږ به تاسو ته دعاګانې کړو، الله به تاسو ته ډېر اجر درکا. زموږ تاسو نه دا خوښ چې زموږ 200 متره پیپ 3 انچه لګېږي او دغه نورو کورونو کې چې دی نو بیا چې خورېدو والا دی بیا دا 1.5 انچ او 2 انچ همداسې لګېږي که نه. نو موږ پیپ ته ډېر ضرورت لرو، ډېر مشکلات هم دي، وس هم نه رسېږي چې پیپونه واخلو، پیپونه خراب دي. نو اوبو مشکلات دی راته، اوبه ځای په ځای غونډې خسورې دي، ورانې دي او ځای ته نه رسېږي. نو موږ د پیپونو ډېره تقاضا ده او موږ سره پیپونو کې همکاري مرسته وکړئ را سره. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ به یاستئ. دوستانو نن راغلی د هسکې مینې ولسوالۍ د دولت خیلو په قریه کې د دغې قریه ګڼ شمېر مشران ځوانان زموږ په خوا کې وینئ، همداسې ورسره مفتي صاحب الله دې عمر کې برکت واچوي. دوستانو د کوم موضوع په باره کې چې راغلي وو هغه د پاکو او د څښلو اوبه دي چې کومه ځي باندې موږ ولیږو دا د اوبو ذخیره ده. نن نه 14-15 کاله مخکې دغه د اوبو ذخیره جوړه شوې، همدغسې د اوبو پیپ سکین پروګرام چې دغې کلو ته جوړ شوی دی، دې کې د غارخلي په نوم قریه ورسره دولت خیلو قریه، دغه قریه د اوبو نه پاک اوبو نه ډېر وخت بې برخې وه. خو بیا څه وخت وروسته د یو مؤسسې د خوا دغه ستونزه چې د دې ولس وه هغه حل شوه. اوس دوستانو فعلا دپاره کوم پیپونه چې کورونو ته غځېدلي دي هغه په مکمل توګه سره ختم دي، زنګ وهلي دي، ځای په ځای مات دی. کورونه نشي کولی چې دغې اوبو نه استفاده وکړي، په کورونو باندې اوبه بندې دي. دوستانو په دې کې جامع مسجد شته، په دې کې مدرسه شته، یعنې په دغې اوبو باندې لسګونه کورونه منځونه اودسونه تلاوتونه او د څښلو دپاره استعمالوي. خو د ولسونو خلک باور په خدای وکړي چې ډېر بېوسه او غریب خلک دي، وس یې نشته دی. دوستانو دغه غږ د تاسو سره شریکوم، ستاسو ته غوږوی در رسوم. کوم وزدار عزیزان چې دي په دې باندې ډېر کم مصرف راځي، په دې کې راځئ موږ سره لږ کومک وکړئ چې تر څو یو ځل بیا دغه ولسونه د پاکو اوبو نه برخمن شي. انشاءالله بهترینه صدقه جاریه ده او در قیامت دا سلسله به جاري وي او تاسو ته به الله اجرونه درکوي.